اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو، ګرانو زده کوونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو 11 مضمون مو کیمیا، موضوع مو هایدروجن هلایدونه دي. ګرانو زده کوونکو، درنو لیدونکو، موږ تاسو تیر درس کې د اوم اصلي ګروپ عنصرونه لوستیو چې د هالوجن په نامه یادېدل: فلورین، کلورین، برومین، آیودین، استاتین. لومړني څلور: فلورین، کلورین، برومین، آیودین. مالیکولي حالت دوه اتمی شکل پیدا کېدل. لوړ لوري ټیټ لوري ته کیمیاوي فعالیت کم برعکس زیاتېدو. تر ټولو قوي عنصر غیر فلز چې و هغه څه و؟ فلورین و. د تیرو درسونو پر دوام نن ورځ موږ تاسو کومه موضوع چې ده هایدروجن هلایدونه دي. دغه د هایدروجن هلایدونه اصطلاح یا دغه مرکبونه چې کوم دي 12 سیم کیمیا کې زیات کارول کی. هایدروجن هلایدونه څه ته وایي؟ که چیرې هایدروجن له هلایدونو له هالوجن سره تعامل وکړي، لاسته راغلي مرکب ته هایدروجن هلاید ویل کی. مثلا ګورئ ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو هایدروجن جمع د هالوجن سره یو ځای کړو، تیر درس کې د خبرو موږ کړې و چې x2 د هالوجن نمایندګي کا، یعنی x2 مساوي کیږي ممکن فلورین وي، کلورین وي، برومین وي او یا هم آیودین وي. د دغه څلورو هالوجن نه چې هر شی موږ تاسو راوخته د x په نامه هم قبلولای شو. h2 جمع x2 د کیمیاوي تعامل محصول دی hx2 بدل ته ورکو. دغه hx ته موږ تاسو هایدروجن هلاید ویو. څه ورته وایو؟ هایدروجن هلاید په نامه سره پیژنو. په نامه سره پیژنو هایدروجن هلاید. مثلا لیکو تعامل هایدروجن جمع کلورین جوړوي HCl هایدروجن هلاید شو. تعامل ورکیو هایدروجن جمع برومین جوړوي HBr هایدروجن بروماید. دا ټول هایدروجن هلایدونه دي. همداسې له آیودین سره تعامل کا، همداسې له فلورین سره تعامل کا. لنډه داسې ویو که چیرې هایدروجن د هالوجنو سره، فلورین سره، کلورین، برومین، آیودین سره تعامل وکړي، په پایله کې چې کوم مرکبونه جوړوي د HX یا هایدروجن هلایدونو په نامه سره یادېږي. ځینې هایدروجن هلایدونه د هغوی فزیکي خواص دلته په جدول کې لیکل شوي. مثلا HF لومړی هایدروجن هلاید تر ټولو زیات قطبي مرکب، HCl، HBr، HI. ګورئ هایدروجن تعامل د فلورین سره، د کلورین سره، د برومین او آیودین سره کړی دی. مختلف هایدروجن هلایدونه جوړ کړي دي. مثلا د دوی د ویلې کېدو ټکی دی، د دوی د شیدو ټکی دی، د دوی د بړاس کېدلو تبخیر کېدلو ټکی دي. د دوی اړوند فزیکی خواص شول. نو ګرانو زده کوونکو، د هایدروجن هلایدونو په منځ کې تر ټولو ضعیف تیزاب چې دی هغه HF دی. ځکه دغه فلورین په اسانۍ سره هایدروجن له لاسه نه ورکوي. دو الکترونیګاتیویټي زیاته ده، بنا اندو ته د ضعیف خطاب کی. اما د انحلالیت پر اساس کې فکر وکړو د دومره قوي تیزاب دي چې خپل ځان کې شیشه حلولی شي. د دوی د ټوټه کېدو ثابت چې کوم دی 1.2 ضرب لس په توان منفي 4 مولر سره مساوي دی. متوجه شئ تاسو تختې ته. ګورئ ګرانو زده کوونکو، که چیرې موږ تاسو دغه هایدروجن هلایدونه په پام کې ونیسو، مثلا لومړی هایدروجن هلاید HF، دویم HCl، دریم HBr، څلورم HI دی. دغه چې دی فلورین قوي الکترونیګاتیویټي دی، زر پروتون له لاسه نه ورکوي، بنا ضعیف دی. تر ټولو قوي بیا هایدروجن آیوداید، دا زر پروتون له لاسه ورکوي. نو چې زر پروتون له لاسه ورکړه قوي تیزاب دی، هغه زر له لاسه نشي ورکوی، ضعیف تیزاب دی. همدغه هایدروجن فلوراید په اوبو کې په آیونونو ټوټه کېږي په پلوري منفي جمع H3O مثبت، په فلوراید منفي هایدرونیم مثبت ټوټه شو چې د دوی د آیونایزیشن ثابت کای اسید مساوي دی 2.2. څو سره مساوي دی؟ 2.2 ضرب لس په توان دی منفي 4 مولر سره مساوي دی. څومره سره مساوي ده؟ 2.2 ضرب لس په توان منفي 4 مولر سره مساوي ده. تر ټولو قوي ده، تر ټولو ضعیف یې هایدروجن فلوراید یا فلوریک اسید، کلوریک و برومیک آیودیک دي.
دغه هایدروجن فلوراید چې دی دا په خپل ترکیب کې هایدروجني اړیکه جوړوي نو ځکه ضعیف تیزاب دی او همدارنګه د ډایمیر سبب ګرځي. ګوره H رابطه اپ کچېرې موږ تاسو یو بل مالیکول H اپ ولیرو H رابطه اپ آیا د دغه هایدروجن او فلورین ترمنځ به د جذب قوه عمل ونه کړي؟ دلته به اچ بی رامنځته کی هایدروجنیک باند هایدروجني اړیکه رامنځته. نو چې کله هایدروجني اړیکه رامنځته کړله آیا د ډایمیر سبب نه ګرځي؟ د ډایمیر سبب ګرځي، د دوه مالیکولونو د یو ځای کېدو سبب ګرځي. کېدلی شي دا زنځیر وښت شي نو بیا به ورته ووایو چې دا د پولیمیر سبب ګرځي. څه سبب ګرځي؟ پولیمیر سبب ګرځي. نو ځکه اچ اپ ضعیف دی هایدروجني اړیکه جوړوي او د ډایمیر او پولیمیر سبب ګرځي. د هایدروجن هلایدونو جوړښت د قطبیت په اساس باندې کوم دلته په دې کې زیات قطبي دي د قطبیت په اساس باندې مثلا HF HCl HBr H I تر ټولو قطبي چې د اول HF دی HCl دی HBr او بل شی دی H I دی. لکه دلته چې موږ لیکلي درته HCl لمړی قطبي مرکب دی بیا پسې HF دی بیا پسې HBr دی او بل شی دی هایدروجن آیوداید دی. HF هایدروفلوریک اسید دومره تیزاب دی چې شپ ځان کې حلولی شي. هایدروکلوریک اسید همداسې هایدروبرومیک اسید او هایدرو آیودیک اسید هغه تیزابونه دي چې په مختلفو ځایونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د هلایدونو اکسایدونه هغه مرکبونه چې د هیلوجن او اکسیجن د کیمیاوي تعامل څخه لاسته راځي د هلایدونو اکسایدونه بلل کیږي. د اوم اصلي ګروپ د غیر فلزونو یا د هیلوجنو ځینې مهم اکسایدونه چې تر اوسه پیژندل شوي دي لکه د فلورین ځینې اکسایدونه ډایفلورومونو اکساید ډایفلورودای اکساید دایکلورومونو اکساید کلورودای اکساید دایکلوروپنتا اکساید دایکلوروهفتا اکساید دیبرومین دایبرومومونو اکساید برومودای اکساید بروموترای اکساید. د آیودین تر اوسه پورې یو پیژندل شوی چې د دای آیودوفنتا اکساید په نامه سره یادېږي. دا اکسایدونه په مایع غاز یا جامد حالت پیدا کیږي یوازې I2O5 جامد حالت لري. نور ټول سره کم ته دي مایع او غاز دي خو یوازې I2O5 دای آیودوفنتا اکساید کوم حالت لري؟ جامد حالت لري. د کیمیاوي فعالیت له کبله دا اکسایدونه ډیر فعال دي خو بې ثباته دي. تر ټولو بې ثباته هالوجني اکساید چې دی ډایکلورومونو اکساید دی او تر ټولو با ثباته چې دی ډایفلورومونو اکساید دی مګر بیا هم په اسانۍ سره ارجاع کیږي. ډیر فعال دي. تر ټولو با ثباته چې زیات ثباتوالی لري هغه ډایفلورومونو دی. تر ټولو بې ثباته ډایکلورومونو اکساید دی. خو دغه چې هر څومره ثابت هم دی بیا هم د اوبو په واسطه سره هغه سره کم ته کیږي ارجاع کیږي. مثلا که چیرې موږ تاسې همدغه ډایفلورومونو اکساید را واخلو جمع د اوبو سره د تعامل په نتیجه کې جوړوي هایدروجن فلوراید جمع اکسیجن به سره کم ته کړي آزاد کی بیا هم ارجاع کیږي یعنی ارجاع کیدونکی خاصیت لري. د دې اکسایدونو ځینې کیمیاوي تعاملونه چې دي هغه په دغه سکرین باندې موږ تاسو ته لیکلي دي یا د هلاید اکسایدونو ځینې کیمیاوي تعاملونه چې دوی د کومو نورو عناصرو مرکبونو مالیکولونو سره تعامل کوي په لاندې شکل سره دي. مثلا تاسو متوجه شئ تختې ته که چیرې موږ تاسو د سیماب اکساید را واخلو چې را واخلو د سیماب اکساید ته د کلورین سره تعامل ورکړو سیماب اکساید جمع کلورین د کیمیاوي تعامل په پایله کې جوړوي سیماب کلوراید جمع Cl2 او ډایکلورومونو اکساید ورڅخه لاسته راځي هالوجن لرونکی اکساید. که چیرې همدغه Cl2 او را واخلو جمع د اوزون سره یو ځای کړو د اوزون سره د تعامل په نتیجه کې تشکیلوي چې Cl2 ډایکلورو هگزا اکساید جمع اکسیجن په مالیکولی شکل باندې سره کم تکړي آزاد کی. معادله توزیع لپاره دوه بدلته ورکو 2 په 2 کې 4 شپږ لاس او همدارنګه دوه بدلته ورکو دلته به څو ورکو که چیرې دلته 2 ورکو 2 په 3 کې شپږ او 2 8
اغلطه څو دي لاس دي دغه دوه به ورڅخه لرې کو چې شي اته دا به شي د معادلې توزین دوه کلورین اکسیجن هم سره کم شول سره برابر شول. که چیرې ایودیک اسید ته تودوخه ورکړو نو په دې شکل سره هالوجینی اکساید جوړوي. مثلا که چیرې ایودیک اسید راواخلو HI ایودیک اسید، که چیرې دغه ایودیک اسیدونو ته موږ تاسې تودوخه ورکړو، د تودوخې په ورکولو سره دا تبدیلیږي په I2O5 ډای ایودوفین تا اکساید او جمع H2O او به سره کم تکړي آزاد کړي. دا شولو د هلایدو د اکسایدونو اړونده مهم کیمیاوي خواص یا مهم کیمیاوي تعاملونه. د هالوجنو هر عنصر خپل لاندینی عنصر تعویض کولای شي، بې ځایه کولای شي، ولې برعکس د هالوجنو لاندینی عنصر پورتنی عنصرونه یا پورتنی نور هالوجن چې کوم دي هغه نشي بې ځایه کولای. مثلا تاسو متوجه شئ تختې ته موږ تاسو دغه د هالوجنو ترتیب په دې شکل لوستی وو: فلورین، کلورین، برومین او بل آیودین. فلورین کولای شي چې کلورین بې ځایه کا، کلورین کولای شي برومین بې ځایه کا، برومین کولای شي آیودین بې ځایه کا، اما آیودین برومین نشي بې ځایه کولای، برومین کلورین نشي بې ځایه کولای، همداسې کلورین فلورین نشي بې ځایه کولای. مثلا کتاب هلته یو کیمیاوي تعامل هم لیکلی، فلورین ته تعامل ورکړی له سودیم کلوراید سره، فلورین جمع د سودیم کلوراید سره تعامل ورکړی. فلورین کولای شي چې کلورین بې ځایه کا، جوړ بکړي سودیم فلوراید جمع کلورین به سره کم تکړي تعویض کړي. خو سودیم فلوراید جمع کلورین نشي کوای چې دغه فلورین سره کم تکا تعویض کا، دا تعامل صورت نه نیسي. پس د لوړ لوري څخه ټیټ لوري ته کولای شي تعویض کا، د ټیټ لوري څخه لوړ لوري ته نشي کولای چې هغه سره کم تکړي تعویض کړي. که چیرې سودیم تعامل کړی وي مثلا د کلورین سره د فلورین سره، یا د اول د فلورین سره وکړه بیا د کلورین سره برومین بیا د ایودین سره، د پورته لوري څخه ټیټ لوري ته تعویض کېدلی شي، د ټیټ لوري څخه لوړ لوري ته نشي تعویض کېدلی. ګرانو زده کوونکو دا وه زموږ تاسې د نن ورځې موضوع. د هالوجنو ځینې اکسیجن لرونکي تیزابونه دي چې په هغې باندې موږ تاسې په تېرو درسونو کې بحث کړی دی چې خپل ترکیب کې اکسیجن ولري. زموږ تاسو د نن ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. د هایدروجن هلاید او د هلاید د اکسایدونو کارونه ده. که چیرې هایدروجن هلایدونه چې مایع حالت ته تبدیل شي د هغې څخه د تیزابونو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، د مالګو القلیو په جوړولو کې په طبابت کې د میکروب ضد مادې په توګه کارول کیږي. همدارنګه د هلاید کوم اکسایدونه چې وو د چاودیدونکو موادو په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي، د باروتو په جوړولو کې، د کیمیاوي سرو په جوړولو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. یوه د کانکور پوښتنه مو چمتو کړې ده، هغه پوښتنه داسې ده چې که چیرې هایدروجن له هلایدونو سره تعامل وکړي لاسته راغلي مرکبونه په کوم نوم سره یادیږي یا کوم مرکبونه جوړولی شي؟ هایدروجن هلایدونه. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې دي، هره پوښتنه څلور ځواب لري، تاسو سم ځواب په نښه کړئ. اوله پوښتنه: بې ثباته هلاید اکساید عبارت دی له. دویمه پوښتنه: کوم لاندې هایدروجن هلاید زیات قطبي خاصیت لري؟ هر پوښتنه څلور ځواب لري، تاسو سم ځواب په نښه کړئ. دا وه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسې د نن ورځې موضوع. تر بیا چې زه ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارمه. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.